نن مې مزدوري نه راکړې، نن مې 300 روپۍ کړي دي. 300 روپۍ. هغه زما د زړه کعبه چې ورانه کړې ده چا، هغه زما د زړه کعبه چې ورانه کړې ده چا، زه خبر شوی یم هغه سړی روژې هم نیسي. اسماء اخلاص سره د امید ساتم چې ټول به ټیک ټاک او روغ جوړې. نن زمونږ شپږمه روژه ده، ټیک شولو. نو ورځمه دغه چاچا طرف ته د څه مجبوري لري او د څه مجبورۍ له وجې دغه د پېښور په ښار کې ناست دی او د پېښور په ښار کې دغه بلها خلک تېرېږي را تېرېږي، څه پوښتنه یې کوي هم او که نه. او زه به خپل طرف نه چونکې د خپله خرچه، ځکه چې زه خو چا څه راکړي نه دي چې ورکړم، بلکې خپل طرف نه به ورله 1000 روپۍ ورکوم. ټیک شولو چې دغه 1000 روپۍ د نن ورځ مزدوري ده او دغه به واخلي او کور ته به لاړ شي. نو راسره اوسئ چې چاچا څه وایي. ټیک شولو. نو هم دغه د پېښور ښار دی، تاسو کتلی شئ. چاچا سره به خبرې اترې کومه. چاچا السلام علیکم. وعلیکم السلام. چاچا دا راته ووایه چې د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ موږ خو دلته مزدوران یو. د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ موږ خو شوقت نه خواته مټې سره خواته یو کلی د هغې. نو دومره مطلب مجبور یې چې روژه ده، ماښامې دی، ګاډي دي، شور دی، پېښور دی، سیلۍ طوفان پکې هم راځي، دونه مجبور دی چې ته مثال دلته ناست یې مزدورۍ ته؟ ډېر مجبور یم. څه مجبوري دي دا؟ قرضدار یم. قرضدار یې دی؟ پردۍ پیسې دي را باندې، یو 80,000 روپۍ دي را باندې. نو ته د ورځې څومره مزدوري کوې؟ مطلب څومره ګټلی شي د ورځې؟ د ورځې 1100 1200. نو نن ورځ دې مزدوري کړې ده؟ نن مې مزدوري نه راکړې، نن مې 300 روپۍ کړي دي. 300 روپۍ؟ په هغې 300 کې دې څه مزدوري وکړه؟ هېڅ مې نه راکړې، نور مې لاسه نه دي کړي. نو بس هغه 300 چې دې کومې وګټلې هغې کې دې څه مزدوري وکړه؟ بس هغې باندې مې چې اوس کله روټۍ مې پکې خوړه. زه وایم تاسو چې هغه 300 روپۍ کومې پیدا کړې هغه دې په څه مزدورۍ پیدا کړې؟ څه دې کړي؟ هغه دلته یو کس هغه راغلی، بس هغه راته وویل چې بس دا لږ غوندې کار دی، دا راله وکړه. هغه راله 300 روپۍ راکړه. څه کار دی ولو؟ داسې صفایي وه لږه غونده. نو چاچا وایي چې نن مې په ټوله ورځ کې 300 مزدوري کړې ده. په 300 باندې چاچا د کور هغه ضرورت پوره کېږي؟ نه به پوره کېږي. 800 روپۍ خو د ورځې ماشومانو خرچه ده، شپږو بچي مې دي. د ماښام د روژې ماتي دپاره تاسو څه وړئ کور ته؟ روژه ماتي دپاره موږ بس کله ناکله چېرته لاړ شو نو ګینې ماشومان راوړي، ځان له چله چولې راوړي، کله ځان له چکني مکني راوړي، اچار راوړي، کله ځان له ترکاري ملکاري پخه کړي. او غټ زامن دې نشته دی چې هغه مزدوري کړي؟ نه زامن مې واړه دي، 3 مې زامن دي، 3 مې لوڼه دي. ښه 3 زامن او 3 لوریانې لري او شپږ واړه واده کړي دي؟ نه واړه بچي مې دي. ښه او 3 میاشتو لانه ده، واړه ده. دا راته ووایه چاچا چې روژه ماتې دی، هر یو سړی لګیا دی منډې ترلوې روژې ماتې لا، سحري لا او د خپل ځان دپاره که نه. نو څوک داسې شته دی چې هغه تا سره کومک وکړي، تا سره ودرېږي او تا له څه درکړي؟ نه څوک نشته داسې. دې روژه کې؟ دې روژه کې څوک هم نشته. او وړو له اختر له دې کپړې وپړې کړي؟ نه کپړې مې ولا نه دي کړي. ښه داسې ده ته وایې زه د ورځې چې دی که نه 1000 روپۍ پیدا کوم مزدوري، نو چې زه تاسو له درکړم 1000 روپۍ نو تاسو به کور ته لاړ شئ؟ موږ به کور ته لاړ شو. نه چې زه دا له 1000 روپۍ درکړم که نه تاسو به کور ته خپلو ماشومانو له ورسئ او که نه؟ نو خپل کور ته ماشومان له خو پې نه شو رسېدلی، خو ځکه چې کرۍ ډېره لګي. څومره؟ 300 روپۍ کرۍ لګي دی یو سیټ نه. نه نو چې ګوره زه تاسو له 1000 روپۍ در کوم، دا زه خپل جیب خپله خرچې طرف نه در کوم که نه. په د ورځې په حساب باندې داسې ډېر خلک راشي لاړ شي، زه په لاره کې څوک وګورم، څوک وایي راکه، نو هغې له زه خپل طرف نه ورکوم. کم از کم 11 12 15,000 روپو پورې داسې غریبانان له ورکم. خو زه وایم که چېرته داسې خلک وي که نه، د ویډیو مقصد هم زما دا دی چې یاره داسې خلک وي، تاسو وګورئ، تاسو یې وینئ، نو خپل طرف نه که تاسو 100 روپۍ ورکوئ، که 1000 ورکوئ، که 2000 ورکوئ او که نه ورکوئ، هغو له حوصله ورکوئ. د 1000 روپۍ مطلب صرف دا دی چې یاره مثال زما د خپل وس مطابق دی چاچا ته 1000 روپۍ ورکوم، تاسو د خپل وس مطابق کولی شئ چې د خلکو سره ودرېږئ، ځکه چې دا زما خپل کومک دی. تاسو هم داسې د ډېرو خلک یې، ډېر زیات خلک یې، ښه ګاډي، ښه بنګلې، جایدادونه لرئ، په دې لار تېرېږئ. وی چاچا سره دغه بیلچۍ ده،
دغه بیلچې په درو باندې لګیا دی هغه مزدوري کوي نور هیڅ سهار نشته ماشومان لري واړه دي همدا چاچا دی په یونیورسيټونو باندې کینی کدا څوک وی چې بده لار تیریږي او دې تاسو ګورئ نو تاسو لګ ورته رانږدې کوي همدغه چاچا دی که چرته تاسو په نظر رالو د خپل وس مطابق ته چاچا سره خو کوي زما طرف نه چاچا د 1000 روپۍ دی کنه دا واخلې ټیک شولو او خپل بچیانو لکه اوس دی او کنه وی چې کینم لکه ساته کې نه لکه ساته کې نه څه سبا کیوشي کنه سبا کیوشي مریم زما ځای ته لګي خرچه ماچم لګي چې کوته لا چې ماشومان دي بیا میوه مواړي شاو میوه دروړې راکاله او ماشومان دي کنه ورانه کوي او په کومه خبره باندې ډیر زیات خفه کیږي نو بس ټول ورځ ورانه کوي چې زور تیم چې مکه وایم کوي لګي په کومه خبره ډیر خفه کیږي نو بس مور ریسار کې ویم وخی زه په خپاشه مړیر ده چې زه دا ولی واز ما واړو بچی دي او بیا ما وی ورانه کوي خپل لکه او مطلب چې کله تلار شي نو څه د نغواړي چې بابا مونږ لیدا ولې را نوړ بس کله امرت غواړي کله مانټي غواړي کله یو شی غواړي کله بل شی غواړي او تا مزدوري نه کړی یو سره و نشي ولوړي نو بس مزدوري مې نه کړی نشم ولوړی کله ولا چاته یو سوا صحیح ده نو بس تاسو هم د خلکو سره ودرېږئ د خلکو سره کومک وکړئ د خلکو سره روژه ده روژه ماتي ټایم کې یا سحري ټایم کې یا دې نه علاوه تاسو سره داسې پیسې تاسو ورکول غواړئ چونکې سرسایم خلک ورکوي او د اختر مخه را روانې هغې کې هم د خلکو سره خلک ښېګړې کوي نو که تاسو ولله جامه پیزار وکړئ او که د خوراک سي ترتیب ورته برابرولی شئ نو برابروئ ځکه چې دې کې ډېر زیات ثواب دی او په روژه کې تاسو ته یو ثواب یو په ډبل باندې میلاویږي صحیح شو چېرته چې اوسئ ښاد آباد بریالي اوسئ په الله مو سپارم د الله په امان